داسې شوي الله به قبوله کړي وي. نو حاضرینو سامعینو ډېرو ملایانو په دې باندې خبرې کړي دي. ډېرو ملایانو چې دا مونږ کوم عمل کوو د میلاد شریف د جلوس لپاره روزو او د خپلې خوشحالۍ اظهار کوو، آیا دا خبره سمه ده که سمه نه ده؟ ډېرو ملایانو په دې باندې خبرې کړي دي، ډېرو خلکو. خو زه تاسو د صرف د یو ملا خبره نه کوم، د یو صحابي خبره درته کوم، او هغه صحابي افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر صاحب څه فرمایي؟ من انفق درهما عند قراءة مولد النبي صلی الله علیه وسلم، وایي چا چې 1 روپۍ خرج کا د حضور علیه السلام د میلاد د قصې په اورېدو باندې، وایي چې دا یو مجلس را جوړ کو او یو خرچې پکې وکړه 1 روپۍ، صرف دې دپاره چې دا خلک د حضور علیه السلام د ولادت بسعادت قصه واوري، وایي فکان رفیقه فی الجنه، وایي داسې کس به زما په جنت کې ملګری وي. چېرته صدیق اکبر صاحب او چېرته د دې زمانې یو عام انسان. حاضرینو سامعینو دا مونږ دا ناسته چې کومه ده دا هم د حضور علیه السلام نه څه پټه نه ده.